بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله نیو ټیپ شروع کوو چې هغه ته وایي کسټمایز ریبن. تیر درسونو کې مو ایډوانس ټیپ پوره زده کړ. هیله کوم چې تاسو به هغه ویډیوګانې کتلې وي. دې ویډیو کې به انشاءالله کسټمایز ریبن نه سټارټ اخلو او پوره کمانډونه به په دې کې وایو. زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته، فایل، آپشنز، کسټمایز ریبن. کسټمایز ټیب هم دې ته ویلی شي او کسټمایز ریبن هم دې ته ویلی شي. زه چې کله په دې باندې کلیک کوم نو ماته دغه شان یو انټرفیس په نظر باندې راشي چې دې کې موږ ته څه لیکلي دي، کسټمایز د ریبن ان کیبورډ شارټکټس. زه کولی شم چې په دې ځای کې ریبن او کیبورډ شارټکټ یې کسټمایز کړم، د خپلې خوښې شارټکټ یې پکې واچوم او د خپلې خوښې ټیبس اضافه کړم یا کم کړم. زه راځم، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ماته هوم ټیب مه ښکاره کوه. هوم ټیب نه چې کیس ته کوي دا به اوکې ورته کلیک کړي. چې څرنګه تاسو اوکې کلیک کړو نو ماته هوم ټیب ورک شو. انزرټ پیج لیاوټ دغه راته ښکاري. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل بیا ورته رالم، زه ورته وایم چې ماته فار ایگزامپل ډیولپر ټیب هم مه شو کوه. دا مې اوکې کلیک کړو، ډیولپر ټیب به هم راته نه شو کېږي. لکه څرنګه چې موږ ته بای ډیفالټ ډیولپر ټیب نه ښکاري هماغه شان موږ هایډ کړو. زه بیا راځم کسټمایز ریبن ته، زه ورته وایم چې ماته هوم ټیب شو که هوم ټیب کې تاسو چیک ولګوئ. زه ورته وایم هوم ټیب په شان ماته یو نوی ټیب جوړ کړه. زه به راشم ورته نیو ټیب ته، نیو ټیب مې ورته واخیسته. زه به همدغه ټیب ورته انتخاب کړم، دې کې به راشم د رینیم به ورته واخلم. چې څرنګه ما رینیم ورته واخیسته زه دلته ورته لیکم فار ایگزامپل مای نیو ټیب. دا مې اوکې ورته کلیک، بس دې دا نیم شو. اوس زه ګروپ باندې کلیک کوم، زه ورته وایم چې دغه نیم هم ماته چینج کړه. زه به راشم رینیم ته او څه ورته لیکم فار ایگزامپل کسټم کمانډز او همداشان دې ته زه یو آیکن هم ورکوم چې کله زه دا په کویک اکسس ټول بار کې ایډ کړم نو ماته به دغه شان آیکن ښکاري. دا مې اوکې ورته واخیست. اوس زه راځم په همدې باندې کلیک کوم، زه ورته وایم چې ماته دلته آل کمانډز راوله. خو دغه آل کمانډز کې زما چې کوم کمانډ خوښیږي زه به هغه کمانډ باندې کلیک کوم او ایډ به اخلم. چې کوم کمانډ زما خوښیږي زه به هغه باندې کلیک کوم او ایډ به ورته اخلم. صحیح ده؟ همدغه شان دا مې ورته واخیسته. زه ورته وایم چې یو بل ګروپ هم ماته په دې کې ایډ کړه. زه به راشم نیو ګروپ ته، رینیم ته به راشم. اوس ورته وایم چې فار ایگزامپل سیکنډ ګروپ. دا مې ورته واخیسته، مې اوکې ورته واخیسته او زه راځم دغه ورته پکې ایډ کوم. دا مې راته پکې ایډ کړه، بس دا مې اوکې کلیک کړه. چې څرنګه ما اوکې کلیک کړو نو ماته هوم ټیب سره خوا کې یو نوی ټیب راغی چې هغې ته وایي مای نیو ټیب. په دې ټیب کې ما سره دوه ګروپونه دي چې یو کسټم کمانډز ګروپ دی او بل سیکنډ ګروپ دی راسره. بیا زه راځم کسټمایز ریبن ته، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل هوم ټیب کې بعضې ګروپونه زما نه دي پکار، لایک فار ایگزامپل ایډیټینګ. زه ورته وایم ایډیټینګ ګروپ ماته ریموو کړه. تاسو به سمپل ریموو باندې کلیک کړئ. زه ورته وایم فار ایگزامپل فنټ ماته ریموو کړه، تاسو به ریموو باندې کلیک کړئ. دا مې اوکې ورته واخیسته، ماته به اټومیټیکلي له هوم ټیب څخه څه ګروپونه چې ما ورته انتخاب کړي هغه به راته ریموو شوي وي. بیا زه رالم کسټمایز ته، زه ورته وایم دغه هوم ټیب کې چې ما کوم تغییرات وکړو صرف دغه هوم ټیب ماته خپل حالت ته راوله. تاسو به ورته هوم ټیب انتخاب کړئ، ریسیټ ته به راشئ، دې کې به ریسیټ اونلی سلیکټډ ریبن ټیب ورته والی. دا به اوکې کلیک کړئ. سمپل چې تاسو کلیک کړو هم اوکې کلیک کړو تاسو ته به اټومیټیکلي هوم ټیب خپل حالت ته راشي. همدغه شان بله خبر ما سره په دې کې څه شی ده، ریسیټ آل کسټمایزیشنز. فار ایگزامپل بعضې وخت موږ راغلي وو دغه درې دانې مې هم ریموو کړو، دې کې ما دا نوی ګروپ هم راوستلی دی او همداشان زه رالم انزرټ ټیب ته، په دې کې ما ټول ریموو کړه، صرف یو دانه مې پرېښوده او دا مې اوکې ورته واخیسته. که تاسو اوس وګورئ نو ما سره مختلف قسمه ګروپونه ټول هر څه راته ګډوډ شو. زه ورته وایم چې دا هر څه ماته خپل حالت ته راوله. چې کوم نوي ټیبونه ما راوستلي دي هغه هم ریموو کړه او چې کوم ما دې ځای څخه خپل بای ډیفالټ والا ریموو کړي دي هغه راته راوله. تاسو به راشئ ریسیټ آل کسټمایزیشنز ته، یس اوکې، هر څه به تاسو ته خپل حالت ته راشي. بیا زه رالم کسټمایز ریبن، په دې کې ما سره بله خبره څه شی ده، آل ټیبس. زه ورته وایم چې ماته آل ټیب راته راکړه. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل مین ټیب راته راکړه او یا فار ایگزامپل ټول ټیب راته راکړه. دې ماته ټول ټیب راته راکړه چې کوم ته ویلی شي کنټیکسچوال ټیبس. دلته رالم مین ټیب مې ورته واخیسته او همداشان زه راځم بله خبره موږ سره امپورټ او ایکسپورټ ته. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته پیج لیاوټ ټیب دې نه ښکاري، ویو دې هم نه ښکاري او دې ځای کې زه یو ټیب ورته جوړوم، نیو ټیب. څرنګه چې ما اوکې کلیک نو ماته
مای ټیب راته راغی. زه غواړم چې دغه مای ټیب دې ماته په اول کې راشي، ټولو نه دې ماته اول راشي. تاسو به راشئ کسټمایز ته او مای ټیب دا به ورته به را موف کوئ. اوکې کلیک کړه، دا به ماته راشي. یو بله خبره ملګرو یاد ساتئ چې کله موږ هوم ټیب باندې کلیک کوو او موږ راشو ته کسټمایز ریبن ته، نو دې کې ماته بای ډیفالټ هوم ټیب اوپن وي. هوم ټیب ماته اوپن وي او دا نور راته کلوز وي. ځکه دا کلوز دي چې دې ځای کې ماته هوم ټیب اوپن دی. زه ورته وایم چې ماته ریویو ټیب اوپن کړه. اوس ماته ریویو ټیب اوپن دی. زه راځم کسټمایز ریبن ته، نو دې ځای کې به هم ماته ریویو ټیب اوپن وي. ښه، زه اوس غواړم چې دغه چې کوم یو تغییرات ما په دې کې وکړو دا زه غواړم ځان سره سیف کړم. زه بلته څه ورته والم ایکسپورټ آل کسټمایزیشن، دا به ورته والم. چیرته سیف کې فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې سیف کوم، دې ځای کې زه لیکم فار ایگزامپل مای کسټمایزیشن سیف دا اوکې. که زه اوس فار ایگزامپل رالم یا بل کس راغلی هغو تاسو ته دغه تغییرات خپل حالت ته راوست، ریسیټ آل کسټمایزیشن سی ایس دین اوکې، ستاسو هر څه خپل حالت ته راغله. زه ورته وایم ما ځان سره هغه کسټمایزیشن سیف کړي دي، زه غواړم چې هغه حالت ته چینج کړم. تاسو به بیا راشئ کسټمایز ریبن ته، اوس به ورته امپورټ واخلئ. مخکې مو ایکسپورټ اخیستی و، اوس به امپورټ واخلئ. ایکسپورټ مطلب لیږل، امپورټ مطلب راوړل. ایکسپورټ معنا سیف کول، امپورټ مطلب اوپن کول. زه به راشم امپورټ ته، ډیسکټاپ دیس ون اوپن یس دین اوکې. نو ماته به هماغه سیټینګ او هماغه کسټمایزیشن راشي لکه څرنګه چې مخکې و. همدغه شان بله خبره ما سره په دې کې دا ده، زه به راشم کویک اکسس ټول بار ته او دې ځای کې به راشم مای ټیب، دا مای ټیب ورته واخلم. دې کې به زه راشم مای ګروپ ته، مای ګروپ به زه ورته ایډ کړم. دا به زه اوکې ورته والم. چې څرنګه ما هغه راوستو نو ماته اټومیټیکلي دغه ډیزاین او دغه لوګو ماته په دې ځای کې راغله. دا موږ سره د دې آیکن چې کله به موږ دا رینیم کوو نو موږ ته به هغه آیکن راتله، هغه آیکن موږ سره دغه یوزیج و. اوس راځو کیبورډ شارټکټس ته. کسټمایز، زه غواړم چې کیبورډ شارټکټ کسټمایز کړم، د خپلې خوښې تغییرات پکې راولم او د خپلې خوښې شارټکټ ورته ورکړم. کوم کمانډونو ته چې شارټکټ نه وي ورکړی شوي هغو ته شارټکټ ورکړم، چې کومو ته ورکړی شوي وي او نورې شارټکټ وي زه غواړم چې هغه کسټمایز کړم، موډیفای کړم، تغییرات پکې راولم. زه به کسټمایز باندې کلیک کړم. دې ځای کې ما سره کټګوریز دي، لایک فار ایگزامپل فایل ټیب، دا ما سره دغه کمانډز دي چې فایل ټیب کې تاسو سره دغه کمانډز دي. بعض د شارټکټ اساین شوي دي او بعضو ته نه دي اساین شوي. زه راځم فار ایگزامپل هوم ټیب ته، هوم ټیب کې زه بولډ وتالم. څرنګه چې ما بولډ واخیسته نو ګوره ما داسې لیکلی کنټرول بي، کنټرول شیفټ بي، دغه دوه شارټکټ دي. که زه دلته راشم فار ایگزامپل کنټرول اس پریس کړم نو ګوره ما ته څه لیکي currently assigned to file save، دا سیف دپاره اساین شوی دی. زه ورته یم خیر دا سیف دپاره د اساین شوي وي، زه غواړم چې دا بولډ ته اساین کړم، دا مې اساین ورته واخیست. خو یاد ساتئ چې دا به د ټولو ډاکومنټو دپاره وي ځکه چې دې ځای کې نارمل ډاټ ډي او ټي ام انتخاب شوی دی. صحیح شو؟ که زه ورته یم چې صرف هم دې ډاکومنټ دپاره تاسو به بیا دا ورته ډاکومنټ ون واخلئ. زه ورته یم نه بس دا کلوز، دا اوکې. اوس چې کله هم تاسو راځئ او تاسو بولډ کوئ کنټرول اس پریس کا، تاسو ته اتوماتیکلی ټیکسټ بولډ کیږي. کنټرول بی پریس کا تاسو ته بولډ کیږي. کنټرول شیفټ بی پریس کا تاسو ته بولډ کیږي او ان بولډ کیږي. برته همدغه شان بیا زه رالم کسټمایز ته، هوم ټیب بولډ. زه ورته یم چې فار ایگزامپل دغه ماته ریموف کا، کنټرول شیفټ بی هم راته ریموف کا. همدغه شان بیا زه راځم فار ایگزامپل پیج لیاوټ ټیب، دې کې ما سره دا یو همدغه شان چې کوم شارټکټ ستاسو زړه غواړي هغه ورته انتخابوئ او دې ځای کې ورته شارټکټ لیکئ. زه ورته یم چې فار ایگزامپل کوم شارټکټ ما ورته اسان کړي یا کومې ما ریموف کړي هغه ټولې ما ته خپل حالت ته راته راوله. ریسیټ آل هر څه ورته خپل حالت ته راولي. دا یس کا، دا کلوز کا، دا اوکې کا. کومې شارټکټ چې تاسو کسټمایز کړي وي، تغییرات مو پکې کړي وو، هغه تاسو ته خپل حالت ته راغله. هغه حالت ته راغله چې کوم حالت کې به تاسو سره ایم ایس ورډ انسټال شوی و. صحیح شو؟ زه اوس غواړم چې هر څه خپل حالت ته راولم. زه بلته راشم ریسیټ آل کسټمایزیشنز یس and then okay. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. انشاءالله څه به پاتې شوي نه وي، که څه پاتې شوي وي په کمنټ باکس کې راته ضرور ولیکئ او دغه ویډیو سره ضرور لایک کړئ.